من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طالبان ورونو الله عز وجل دلته وایي چې له مسلمانانو سره په ټولو کافرانو کې تر ټولو نه سرسخته دښمن هغه یهود دي. قرآن وایي یعنې د مسلمانانو سره تر ټولو نه سرسخته دښمن یهود دي او دویم مشرکان دي او مسلمانانو ته چې یو څه نږدې دي هغه نصرانیان دي. قرآن داسې وایي. علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله بیا دلته بحث کړی ده چې یهودیان تنا د مدینې یهودیان سرسخته دښمنان ول که دا عام د آیات عام د طالبانو ورونو د ټولو یهودانو په مابین کې ځکه یهودانو دومره تمرد کړی بني اسرائیلو چې ورته حیرانه بسې انبیا یې وژلي دومره ظلم یې کړی. ښه مثال یې اوس عصر ده یعنې تنا غزه تاسې وګورئ طالبانو په دې نن عصر کې یعنې که بالفرض په غربي نړۍ کې دومره وژل سوي وایي والله چې غربي نړۍ خو ټوله دنیا په دا بله خوا راړولې ولی خو دا چې مسلمانان دي کمزوري دي او څوک یې غږ نه پورته کوي یعنې دومره ظلم یې وکړه له خاورو سره یې ټوله یوه غزه خاوره یې کړله. دا د یهودانو ظلم ده بیخي تر حده ډېر لوی ظلم یې وکړه. لتجدنهم ته به پیدا کې اشد الناس عداوة سخت د خلکو له حیثیت د عداوت للذین آمنو لمؤمنانو سره څوک دي سخت دښمنۍ والا الیهود یهودان دي والذین اشرکو او مشرکان دي. دویم ولتجدنهم اقربهم مودة او نزدې به پیدا به کې نزدې له حیثیت د دوستي مؤمنانو سره څوک الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم دا په سبب د دې چې په دوی کې قسیسین په دوی کې علما د نصرانیانو دي ورهبانا او رهبانیان دي بزرگان د دوی وانهم لا یستکبرون او دوی چې دی کبر نه کوي. طالبانو رهبانیان د نصرانیانو چې ول دوی به داسې عبادتونه کول دنیا یې مطلق پرېښودلې وله ځانونه به خسیان کړي ول یا به په هغه کې کړۍ اچولې وه پوهېږئ که نه طالبانو هغه کې چې کړۍ واچوې ته یې دخال و دخول نشي کړلی نو او بل دا و چې غاړو کې به زنجیرونه اچولي ول نو ځان داسې یعنې ټوله توجه یې چاته کړې وه الهیت ته دنیا یې مطلق په ټوله معنا باندې پرېښودلې وله دې رهبانیان ویلې نو دومره ډېر ترهب هم اسلام کې ښه نه ده. وروسته آیتونه راځي. د دې آیات نه علامه شهاب الدین آلوسی استدلال داسې کړی ده وی دوه شیانه چې په سړي کې وي انسان کې الله کمال راولي یو تواضع او دویم علم او عمل چې علم او عمل وکې او تواضع وکې دا انسان کې کمال راولي ولو که دا انسان مسلمان هم نه وي ګورئ نږدې من حیثیت د مودت نه بأن منهم قسیسین والرهبان. نو طالبان ورونو الله دې مونږ کې څوک پیدا کی
تواضع پیدا کی. طالبان ورونو امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې په دې بحث کوي غرور ولی سړی کې پیدا کیږي. اسباب لري. یو له اسبابو نه علم ده. سړی کې چې الله علم پیدا کی په سړی کې کبر پیدا کیږي. سړی چې وسله واچي مجاهد سی دا وسله سړی کې غرور پیدا کوي. دا برک کوټ چې واغوندي وسله واچي نو دغسې به غلی روانې دلته به دسې روانې او دا سړی کې غرور پیدا کوي او ډیر عبادت په سړی کې غرور پیدا کوي. ولا چې بیګا داسې سپی غپل که نه خلکو توریات کی چې یعنې تهجدو ته راجګ ومه نو داسې څه نور اسباب لري. نو بیا امام غزالی وی دا اسباب دي ته به بیرته مقابله کوي چې ګراب در نه جګ نسی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کله چې واوري دا نصرانیان ماغه قرآن چې نازل سوی د رسول الله ته ترى اعینهم ته وینې سترګې یې تفیض بیږي من الدمع له اوښکونه بما عرفوا من الحق په سبب دغه چې دوی اورېدلی د حق په سبب دغه چې پوهېدل دی په حق. یقولون وایي د نصرانیان چې کله ایمان راوړي قرآن واوري چې قرآن واوري تاثیر پې وکړي ربنا آمنا ای رب دې مونږ ایمان راوړی فاکتبنا مع الشاهدین ولیکه مونږ له شاهدینو سره دغه کسانو سره چې هغه شاهدي وایي. د نبی علیه السلام امت به په ورځ د قیامت په نور ادیانو شاهدي وایي که نه نو دی به موږ هم له هغه کسانو نه وګرځوه چې خو مؤمنان به سو. بله ورځ یو چا یو ویډیو نشر کړې وله یو سړي د انجیل تلاوت کو ما ویډیو بیا نشر کړله یو د انجیل تلاوت کو طالبانو د دغلې بغلې نغلې داسې یو سره رقم ته هغه کوله که نه ښه غږ یو ده او بل تورات تلاوت کو بل د قرآن یو کردی حافظ و هغه د قرآن وي تاسې دغسې فکر وکړئ چې اوس زمانه کې دا د تلاوت له لحاظه کم یو حق ده. ډېر خوند یې کړي طالبانو. وما لنا لا نؤمن بالله څه دي مونږ لره چې ایمان لا نؤمن طالبانو قرآن څه ده؟ قرآن دا څه رقم قرآن ده چې د سړي زړه نه ورته په تنګېږي چې دا پکې ورننه خو وتې طالبانو ورونو ته وي چې دا مسله را حل کړم هغه ماښام در باندې راورسېږي مسله پاتې شي یعنې هرې خواته چې ورځي علوم یې نه خلاصېږي. بل کتاب څه ده د علامه سید قطب زه یوه یوه خبر تیر کوم طالبانه یوه صفحه وي په یوه ورځ کې 100 صفحې دی غږېدلي 200 صفحې غږېدلي یوه صفحه خبرې کې څومره ډېرې خبرې که ډېرې کوې که نه بیا به تاسې وي چې لیونی سوی. وما لنا لا نؤمن بالله څه دي مونږ لره چې ایمان به نه لرو په الله وما جاءنا من الحق او څه دي او له وجې د هغه چې مونږ ته راغلی د حق ونطمع مونږ طمع لرو ان يدخلنا ربنا مونږ طمع لرو ان يدخلنا ربنا چې داخل مو کې رب مع القوم الصالحين لغ قوم سرا چې صالحین دي. فاصابهم الله ثواب ورک الله دوی ته ښه جزا ورکړه دوی ته بما قالو په سبب دغه خبرې چې دوی وکړل چې ایمان یې راوړ څه شی ورکړه جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنین دا جزا د محسنینو دا. والذین کفروا وکذبوا کسان چې کافر دي تکذیب کړی پایتونو د مونږ اولئک اصحاب النار اصحاب الجحیم دا خاوندان د جهنم دي. طالبانو ورونو د علامه شهاب الدین آلوسی عادت دا ده
دی چې کله یو څه تفسیر د ظاهر وکړي بیا عنوان کیږدي هذا ومن باب الاشاره بیا طالبانو تفسیر بالاشاری کوي. مخکې یو آیات تیر سو چې دا قرآن هدایت ده یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. هلته صورت بقرې کې هم تیر سو او صورت مائدې 88 آیات هم تیر سو. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. دا څنګه قرآن ده؟ بعض انسانانو ته هدایت کوي. قرآن وایي کنه چې قرآن ورته څوک کوي؟ الله مخکې صورت بقره کې تیر سو هدى للمتقین. خبره واورئ طالبانو، زه په وحدت الوجود بحث کوم. طالبانو روح المانی دلته خبر کړی ده، تیارې په وحدت الوجود بحث کړی، زه به لږ خبر درته وکم. ایها الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات. ای کسانو چې ایمان مو راوړئ مه حراموئ طیبات ما هغه احل الله لکم چې حلال کړي دي الله تاسې دپاره. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. دا داسې چل و طالبانو. یو ورځ یو څه صحابه ول، 10 نفره صحابه ول کېناستل، نو هغوی د ځان سره دا فیصله وکړله چې موږ به نه په فرش ویده کیږو، نه به غوښه خورو، نه به وازده خورو، نه به ښځو ته ورنږدې کیږو، نه به عطر استعمالو، نه به داسې ښه کالي اغوندو، دنیا به یو ورې پرېږدو. نبي علیه السلام ته دا خبر چا ورسو چې دی اصلي مشر عثمان ابن مظعون رضی الله عنه دا خبر کړی وه. نبي علیه السلام چې خبر سو کور ته یې ورغی. دی کور کې نه و، ښځه یې راووته وي داسې خبرې کړې ده. نو چې بیرته هغوی دی کور کې نسته ده، ښځې ورته ویلې تی عثمان ابن مظعون چې کور ته راغی رسول الله ښځې ورته ویلې رسول الله راغلی غوښتلې صلی الله علیه وسلم. بیا طالبانو ورونو دی راغی ورته ویلې چې دا تا څه خبرې کړي دي؟ نو نبي علیه السلام ورته ویلې تاسې باندې نفسونو حق سته، روزه ونیسئ، روزه ماته کوئ، قیام وکئ، ویده سئ. دا چې روحبانیت وکړي ټول ځان بیخي د غیر لپاره وقف کې، دا اسلام کې نشته. اسلام کې به ټول کوي طالبانو. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. کلوا خورئ مما رزقکم الله، هغه چې الله تاسې ته رزق درکړی حلالا طیب. واتقوا الله الذي ځان وساتئ له هغه الله نه الذي انتم به مؤمنون. نو طالبانو ورونو وی بعضې خلک دي له لذایزو نه د هغه شیان چې خوندونه ترې اخیستل کېږي وی هغه نه کوي، هغه شیان نه خوري. دوی وایي دا د تقوا منافي ده. له دې آیات نه الله عز وجل علما استدلال کوي چې کلو مما رزقکم الله حلالا طیب. دا هېڅ کله د چا منافي نه دي. نبی علیه السلام به طالبانو غوښه خوړله، نبی علیه السلام به یې صفت هم کو، نبی علیه السلام به حلوا خوړله. حلوا طالبانو یعنی کل حلو خواږه. اوس کله کله حدیث کې راځي نبی علیه السلام یحب الحلوا، تاسې به دا حلوا نه ښیي طالبانو چې دا موږ او تاسې پخوو. دا حلوا په جزیرة العرب کې نه وه طالبانو، کوچان به یې زه هم تر اوسه هم نه پېژني. کېږدۍ کې دا حلوا کله کوچان پخوي که پخوي طالبانو. جزیرة العرب کې حلوا نه وله دغه حلوا چې دې ته عربي کې خبیث وایي طالبانو، خې بې یې صاد. نو دا طالبانو کله چې ایران فتح سو، د ایران د فتح نه وروسته طالبانو ورونو مسلمانان چې ایران ته راغلل، نو بیا ایرانیانو نه د حلوا جزیرة العرب ته راوړل سوي. اول چې راوړل سوي هم د حضرت عثمان رضی الله عنه راوړي. دې ته هم فکر وي طالبانو ورونو د حلوا ملیان بیا غلط تعبیر کوي. نبی علیه السلام دغه حلوا کوي، نبی علیه السلام هم ښه ایسېدله. دا صحیح نه ده طالبانو، دا د رسول الله زمانه کې بیخي وله نه ده حلوا. حلوا یعنی کل حلو خواږه شی رسول الله ته ډېر خوند. اوس عرب هم طالبانو خوږو سره سخته جوړه ده. یو ورځ حضرت حسن رضی الله عنه ناستو، فالوزه چې خوړل، فالوده یې خوړله. تاسو فالوده پېژنئ طالبانو؟ دا څه رقم شی ده؟ وی دا یې خوړل طالبانو. زه فکر نه کوم چې دا فالوده د هغې زمانې فالوده وي. وی دا فالوده یې خوړله، نو فرقد صبخي په نامه یو سړی ورته راننوت.
دا چې ورته راننوت وی هغه ورته ویلي حضرت حسن رضی الله عنه یا فرقد ما تقول فی هذا څه وایې په دې کې ده ورته ویلي نه خورم نه محباتو سره لرم نو حسن صاحب وی ورته ویلي وی دا به څنګه نه خورې ته لعاب النحل لاړې د شاتو د موچۍ بلباب البر د غنمو هغه ورسره څه ورته وایي هغه مغزې مع سمن البقر د غوا له غوړو سره دا چې ته نه خورې نو داسې یو رقم ته هغه باندې ورته وي خو دې نه معلوم د طالبانو ورونو چې داسې خوراک چې هغه مستلس دا د تقوا منافي نه ده ستي خو زه فکر نه کوم دا بل شی سو ګوره دا بل شی سو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله ننسي الله تاسي باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته كفارة د يمين إطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون لوسط غنه چې تاسې ورکوئ اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم يجد فصيام 3 ایام که پیدا یې نه کړل 3 ورځې روزه ده ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم چې قسم مو کو حانسان سوی واحفظوا أيمانكم حفاظتو كيد قسمونمو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون طالبانو شافعیان لدی آیات استدلال کوي چې یو سړي قسم وکړي حانې سوی نه د کفاره یې ورکولی سي مونږ احناف وایو چې نه یې هغه سوی بیا یې نسي حانې سوی نه مخکې له هغه نه نسي کولی لکه ګور بلجې کې الله قرآن کې وی من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام فعدة یعنی مریض ولې بیا دې روزې ونه نیولې فهلته عبارت مقدر ده نو دلته هم طالبانو عبارت مقدر ده طالبانو ورونو فمن لم یجد فالصیام زموږ د احنافو مذهب دا ده چې کله سړی قسم وکړي 3 ورځې چې روزه نیسي دا روزه کې به پرله پسې والی وي شافعیان وایي نه که متفرق هم وي صحیح ده زموږ دلیل دا ده ما تاسو ته مقدمه کې خبر کړی وه طالبانو ورونو شاذ قرائت په قراتونو د قرآن کې چې شاذ راسي هغه په منزله دي چا ده خبر واحد په مرد مونږ احناف یې څوک بلو حجت بلو دا طالبانو شاذ روایتونو کې داسې راغلی ثلاثه فصيام 3 ایام متوالیاتین د متوالیاتین روایت شاذ راغلی نو شاذ روایت طالبانو چې ثابت وي دا د خبر واحد په مرتبه باندې ده نو خبر واحد نو طالبانو حجت ده که نه همدلته همدغه جنجال دم طالبان امام رازي وی دا شاذ د شاذ حجت نه مونږ احناف وی چې حجت خو طالبانو امام رازي رحمه الله امام ابو حنیفه ته ډېره لوی عقیده لري په تفسیر کبیر کې ډېرې خبرې تر نه نقل کوي د بزرګي خبرې ډېرې تر نه نقل کوي او ډېر ښه احترام او ادب ورته لري یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر رجس او قمار والانصاب او انصاب چې دي دا هغه بوتان ول د عبادت دپاره درولي والازلام مخکې ازلام هم تیر سو رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان اراده لري شیطان ان يوقع بينكم العداوه چې واچي په مابین د تاسې کې دښمني او بغض فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله تاسې دا دواړه بندوي له ذکر د الله نه وعن الصلاة فهل انتم منتهون آیا نه یې تاسې منع راوړونکي له دې نه طالبانو ورونو دا سړي کې عداوت و دښمني اچوي قمار طالبانو روح المانی وی مشاهدې ته چې ګوري کله سړی چې قمار باسي قمار کوي عین طالبانو دې ته ورسېږي چې خپل زوی پکې وبیلي اولاد پکې وبیلي نو طالبانو په دې ځای چې دښمني پیدا سي تاسو دې څوک لیدلي طالبانو چې لورې بیللې قمار کې کاورېدلي به خو به م وي ما په سترګو م لیدلی طالبان افرین
فرعون هم طالبانو کنه اخر کې چې پرتګو بیلې او بل داو طالبانو ورونو میسر قمار هم طالبانو هم داسې دا خو قمار سو رښتیا و او بل دا د طالبانو ورونو روح المانی لیکلي دي دلته وایي ما دا کوم خلک چې وایي شطرنج کوي وی دا دومره غرق پکې ننوځي بیخي په وخت پوه سوي نه مانځم ویصدکم عن ذکر الله لمانځه نه مو منع کي او بل دا وی طالبانو هلته سړی داسې مغلوب پکې تللی غوسه غوندي چې ما زه خبره وکړي چې جنګ تر جوړي مسلمان سره خو جنګ نه ده مناسب کنه دا رښتیا ده طالبانو کنه په شطرنج کې یو دا بله لوبه څه نومیږي چکه طالبانو چې دې ته عربي کې نرد وایي طالبانو دې ته شطرنج وایي هغه ته نرد وایي نرد طالبانو دواړه طالبانو له اسلام نه مخکینۍ لوبې دي ښه او دې ته هم فکر وي طالبانو شطرنج چې ده د موږ د احنافو مذهب باندې مکرو ده خو تحریمي مکرو ده د موږ د مالکیانو د حناب چې قمار نه یم پې باندې مکرو تحریمي ده او شافعیان وایي چې مکرو تنزیهي ده چې قمار نه یي پې باندې او نرد طالبانو چکه طالب هغه اسلام کې حرامه ده که قمار نه یم پې باندې د څلورو مذاهبو فتوا ده چې هغه حرامه ده نرد طالبانو علماو په خپل مستقل کتابونه جوړ کړي دي شافعیانو کې یو عالم ترسوي ابن حجر یو کتاب جوړ کړی کف الرعاع نومیږي کف الرعاع ډېر ښه کتاب جوړ کړی طالبانو ورونو هغه په دغه لوبو باندې او په موسیقي باندې بحث کړی ده دا اوس کله کله طالبان پوښتنه کوي د جنوب طالبان وایي موږ کله بوشکه وهو دا څنګه ده نو طالبانو بوشکه هم په موسیقي کې ناروا ده ځکه دوی وایي هر هغه شی چې ته داسې وایي چې په سړي کې تور پیدا کوي نڅا ته سړی هڅوي دا اوس طالبانو یو کتاب داسې کېږده که نه داسې چې کېښود نو چې دا ګوتو باندې داسې هغه ورکوي منظم داسې چې منظم هغه ورکړي هلته د سړي دا اوږې داسې په حرکت راسي او چې دا خو لږ پکې مسلکي که نه ستي ښه نه سي ورته بس طالبانو ورګډ سي میدان ته نو ضرب الاقلام على الصینی طالبانو داسې عنوان یې کېښودلی ابن حجر وایي هر هغه شی چې سړي کې طرب راولي چې داسې ووهې لکه هغه زمانه کې به اوس خو بوشکه د هغه زمانه کې د چیني کاسې نه وې ضرب الاقلام قلمونه على الصینی په چیني کاسه باندې چې داسې وهي داسې یو رقم ته اواز غوندې کوي هر هغه چې طرب راولي یعنې سړی نڅوي نو دا نو بوشکم طالبانو جایز نه ده هم د موسیقي برخه ګرځي او یو که داسې طالبانو لکه صوفیان غوندې طالبانو صوفیان خو هغه خو هم د صوفیان هم نه صوفیان وایي طالبانو هغه موسیقي حلاله ده خو ټول آلات یې نه هغه موسیقي حلاله ده بعضې صوفیان وایي لکه امام غزالي غوندې شامي غوندې عبدالغني نابلوسي خو مستقل کتاب پې جوړ کړی ده علامه ابن طولون غوندې امام مثنوي دوی وایي هغه موسیقي چې الله ته ځان پې نږدې کوي یو داسې موسیقي ده چې سړي کې شهوت راپاروي یو داسې موسیقي ده چې هغه الله ته سړی نږدې کوي واطیعوا الله دا د ایران هغه څه ورته وایي دا د ایران رئیس جمهور چې دا خپله موسیقي زده ده طالبانو که څنګه چل ده کله کله یوې ویډیو نشر کېږي چې د ده خپله زده ده که داسې زویمړی غوندې ده پکې طالبانو ورونو دا په موسیقي کې دوه لوی علما د موږ د احنافو تیر سوي دي چې د دې علم ماهرین تیر سوي دي یو علامه ابن الهمام د ابن الهمام الجدلي الموسیقي او بل علامه عبدالحق ابن سیف الدین ابن سیف الدین الدهلوي الجدلي الموسیقي نو د دې علم مهارت ورته و طالبانو دا خو ځکه دا علم طالبانو اعداد او نسبتونه دي واطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا ځانو ساتئ له مخالفت د الله او د رسولنا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ مبين طالبان ورونو لږ لږ بعضې علوم زده کول ښه وي فایده سړي ته کوي کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل او د دې اشغال مرتبې دلته سولې له افغانستان نه یو دم طالبانو هغه روحي یا هغه موسیقي چې انسانانو کې همتونه پیدا کول هغه افغاني غرور پیدا کو طالبانو هغه موسیقي له افغانستان بیخي ورکه سوله مخکینی دا ډمان د افغانستان چې ول طالبانو د دوی موسیقي یو بل قسم موسیقي ولا هغه فاحشه موسیقي نه ولا که تاسې
د هغوی شعرونه یا هغه څه واورئ هغه کې فاحشه موسیقي نسته ده دا چې غرب د اشغال لاندې دلته راغی دلته طالبانو ټوله د فاحشه موسیقي منځته راوړله مخکې د افغانستان مشهور د علم د موسیقي والا چې ول طالبانو هغه داسې فاحشه موسیقي بیخي ونه داسې شعرونه ول چې هغه یو د ډېرې لویې معنا شعرونه ول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ مبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح دا خو طالبانو ورونو چې کله کوم صحابه مخکې وفات سوي ول چې هغوی هغه زمانه کې شراب څکل جواز یې درلوده میسر و قمار حرام نه و ګرځېدلی نو دوی ویلې چې اوس حرام سو نو هغوی به څنګه وي نو الله دا آیات را نازل کړ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بخامخا تاس امتحانوي کله چې طالبانو صلح د حدیبیې وه نو دوی خو په احرام کې ول صحابه د ښکارونه دومره دوی ته نږدې سول چې په لاس هم ګیر کېدل په نیزه باندې ویستل کېدل رمح باندې نیزه یې ورواره کړې وی ویستل کېدل دومره نږدې سول الله وی چې دا امتحان دی تاسې دپاره چې څنګه ده يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله چې معلوم کی الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ممړکوئ ښکار وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم یعنی ښکار ممړکوئ که چا مړ کړه تاسې نه فجزای چې د مثل ما قتل من النعم دی موږ د احنافو مذهب دا د طالبانو مثل د قیمت مثلا کوم حیوان چې تا مړ که نو له هغې حیوان سره هغه راواخله څه ورته وایي یو مثل راواخله د هغه څومره قیمت چې ده طالبانو هغه به ورکوي یحکم فیصله به کوي به ذوی العدل منکم نو ګورې طالبانو ورونو چې قیمت دې راواخیسته په هغه باندې اوس تا ته دوه اختیاره دي یو اختیار دا ده چې ته اوس یو حیوان په دغه باندې واخله بیت الله ته هدیه که فقیرانو ته او یا داسې چلو کړه هغه پیسې خلکو ته هدیه ذوی العدل هدیا بالغ الکعبة او کفارة طعام مسکین او عدل ذلك صيام یا په اندازه د دې روزه لیذوق چې وڅکي وبال امره عفى الله عما صلف ومنع عفو کړي الله هغه مخکې چې تاسې نه سوي ومن عاد فينتقم الله من والله عزيز انتقام دلته طالبانو څه احکام دی هغه ذکر کیږي څه ورته وایي د صیدو د ښکار اوس طالبانو حرم کې بیخي ښکار سته ده نو څه کوو چې ځان پې ستړی کوو که نه احل لكم صید البحر وطعامه حلال د تاسې دپاره ښکار د بحر وطعامه او طعام د بحر متاعا لکم دا لپاره د انتفاع د تاسې وللسیاره او هغه مسافرو دپاره چې ځان سره یې دا غوښه وچکي وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرم واتقوا الله الذي الیه تحشرون جعل الله الكعبة بیت الحرام الله ګرځولې کعبه بیت الحرام قیاما للناس لپاره د تنظیم د امورو د خلکو والشهر الحرام والهدي والقلائد هدیه والقلائد هغه اوښه چې غاړه کې
غړکۍ ورچول سوي ذلک لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. اعلموا پویسی ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قل ارتوایا لا يستوي الخبيث ند برابر خبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث اگر چې تا ته خوند درکوي ډیروالی د خبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء سوال مکوی لشیاننا ان تبدأ لکم که خکارسی حکم تاسی لرتسؤکم غمجن کیمو که تاسې سوال وکئ په باره د دغه شي کې په هغه وخت کې چې قرآن نازله کیږي نو حکم به یې درته راښکاره سي. عفى الله عنها والله غفور رحیم. دا داسې چلو طالبانو یو صحابي و اقراع ابن حابس نومېده. دغه صحابي چې و نبي علیه السلام باندې چې کله د حج هغه را نازل سو نو نبي علیه السلام ورته ویلې چې حج در باندې فرض دی. ورته ویلې لکل عام هذا هر کال به په موږ حج وي. نبی اسلام څه ورته ویلې دویم واري ورته ویلې دریم واري ستی نبی علیه السلام کما و نبی اسلام ورته ویلې کما درته ویلي وو چې به پرسه وي. نو لا تسألوا عن اشیاء د بعض شیانو په اړه پوښتنې ډېرې مه کوئ که حکم یې درته راښکاره سي بیا به غمجن او هغه زمانه کې چې رسول علیه السلام وي وحی پې نازله کېږي تاسې پوښتنه وکړئ راښکاره کېږي خو داسې شی به راښکاره سي چې غمجن به مو کړي. قد سألها قوم پختنه کولا یو قوم مخکې له تاسې نه فاصبحوا به کافرین. بها کا تاسې نه مخکینی قومونه د همدغه چا به مایده غوښتله وروسته راځي که نه مایده چې را نازله سوله بیا پې کافر سو. صالح علیه السلام قوم اوښه غوښتله چې دې تیږې نه موږ ته اوښه جوړه کړه چې ورته موسی علیه السلام قوم ویلې چې موږ ته لاره وښه. ما جعل الله نه ده ګرځولې الله من بحیرة بحیره. بحیره به طالبانو دوی هغې اوښې ته ویلې چې پنځه وارې به یې بچي وکړل او پنځم وار به یې طالبانو اوښې به چې پنځه وارې بچیان وکړه یو وارې بچی بیا پنځم وارې به یې طالبانو چې نر بچی وزېږه دا پنځه وارې مثلا ښځه اوښه بس دا نر بچی به یې طالبانو زتې هغه ته خوشي که اخرها ذکا بحر اذنها. ګوره یوه اوښه به چې وه بچي به یې وزېږول پنځه وارې پنځم وارې به چې نر بچی وزېږو که نه ستې به دا اوښه بس خوشې کړه خدایانو دپاره به یې خوشې کړه چې دا د موږ د بوتانو دپاره غوږونه پې به بوچي کړل نه به چا لوسله نه به چا څه ورته ویلې نه به چا له څړځای نه منع کوله لکه د هر چا خپلې مرعاوې وې بس دې ته به چا څه نه ویلې دا د خدای هغه ده اوښه وه طالبانو د خدای اوښه به چا له وښونه نه منع کوله. الله وی دا خو موږ نه ده پې فرض کړې. ولا صائبه نه صایبه صایبه طالبانو چې دا به هغه اوښه وه چې اوښې به لس بچي وزېږول او دا لس وړه به اناث ول. لس وارې به اوښې بچي وزېږولې وې اوښې او ښځې بچیانې به یې وزېږولې چې و به یې زېږولې دا اوښه به یې ځتې څو کړله دا به یې خدای دپاره پرېښودله دې ته به یې صایبه ویلې. او بل وسیله وه وسیله به یې هغه میږې ته ویلې چې په پنځه وارو کې به یې لس بچي هر وارې دوه ښځې دا وارې هم دوه دانې میږې بل وارې هم دوه په پنځه وارو کې به یې څې نو دا به چې هغه کړل بیا به یې دې ته هغه ویلې وسیله. حام به یې طالبانو هغه ته ویلې حام به یې هغه نر اوښ ته ویلې طالبانو ورونو چې دا معاملې به یې دومره ډېرې وکړلې که نه چې مور به یې هغه کړه بیا به یې طالبانو چې بیا به یې د مور نه چې هغه پیدا سو بچی هغه به هم هغه اوښه به هم چې هغه کړه بیا به چې د هغې نه لور پیدا سوړه هغه به هم چې هغه کړه ستې به طالبانو ویلې و زه چې دا اوښ بزرګ سو
ستی بی دا خدای دی پاره وه یا به طالبانو داسې چل کو بیا دا به هم زه تی بزرګو د الله هغه به دې ته به په مرعاو په هېچا به هم څه نه ورته ویلې یا به یې داسې کول طالبانو یو اوښ ته به یو اندازه وټاکله چې دومره اندازه اوښ طالبانو ډېر په سختي معامله کوي سخته په سختي یې کوي نو دا به یې چې خپل اندازه ورته ټاکلې وه چې دومره اندازه یې پوره کړله که نه ستی به بیا اول هغه سړی طالبانو ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون طالبانو په عربو کې دا کارونه نه ول دا د بت پرستیانو عادتونه دا یو سړی عمر ابن لحی نومېده دا هغه دلته راوړل نبی علیه السلام ورته ویلي ورځ صحابهو ته وی عمر ابن لحی مې ولیده وی په جهنم کې پروتو کلمې ترې راوتلې وې داسې پې تاویېده په خپلو کلمو باندې یو صحابي و اکثم ابن الجون نومېده هغه ته یې ویلې وي دا سقی لکه د تا داسې وه نو هغه ورته ویلې رسول الله سلامه چې د ظاهري صورت یې دماغ غوندې و چې ما ته تاوان جوړ نه کي تاثیر پکې ما کې رانسي نبی علیه السلام ورته ویلې نه وی هغه کافر ته مسلمان یې طالبانو ورونو روح المانی دلته یو مسله استنباط کړې ده وی دین لیکلی دي واستدل بالآیة على تحریم هذه الامور وهو ظاهر واستنبط منه التحریم جميع التعطي یعنی طالبانو یو شی الله دی یو منفعت لپاره پیدا کړی ده نو ته هلته ودروې د هغه نه ګټه نه اخلي منفعت ګټه نه ترې نه اخلي دا ناروا ده یو شی تا ته الله درکړی ګټه او منفعت نه اخلي د منافع یې مطلق تعطیل کې دا ناروا ده طالبانو لکه په پکتیا کې یوې ولسوالۍ کې طالبانو یو شاشپای ولاړ ده چې هغه طالبانو به لیدلی که نه دغه وطن طالبان شته که نه نو طالبانو ورونو شاشپای یې درولی ده نو چې خدا دې بزرګ نومې پیښی که څنګه چل ده معطل یې پرېښودلې وي مونږ هم دې نه ګټلې بعض انسانان وي طالبانو کور جوړ وي کور همداسې پرېږدي معطل نه څوک پکې اوسئ نه ګټه ترې نه اخلي دا د طالبانو تعطیل د منافعو د اسلام کې جواز نه لري طالبان دا مسله نه تنه دلته نور علما هم په کتابونو کې اضاعة المال کې دا بلې اوس ګوره طالبانو باغ دې کېښوده او باغ ته اوبه نه ورکوي ورځ تر بلې وچیږي دا ناروا ده طالبانو کوټه دې جوړه کړله په خرابېدو دا ناروا ده موټر لري کور کې همداسې درولی ده نه په نه ترې نه اخلي دا ناروا ده دا یوه عامه قاعده سوله چې یو شی داسې یو شی ولري چې هغه مطلق معطل کې منافعو نه یې ګټه نه اخلي دا څوک ده دا ناروا ده لکه دوی هم دا اوښانې درلودلې که نه دا حام و وسیله و دا ټول طالبانو د مشرکینو عادت څوک به یې نه ترې اخیستله ګټه به یې نه ترې اخیستله بزرګه به شوه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه دي من طالبانو دوی ته به دي چې ویلې چې راسئ د الله رسولو د الله خبرو ته راسئ دوی به څه ویلې دي مونږ هغه خبرې چې پلارو نیکه مې په باندې پیدا کړی هغه مونږ ته صحیح ده مونږ نورې خبرې نه اورو انا وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اچھی که پلارونو طالبانو په چی پوهېدل که نه پوهېدل دلته طالبانو روح المانی یوه خبر کړي تقلید دپاره طالبانو ورونو یو تقلید ته یو تعین د ګورئ الله مو طالبانو بیا چې لاړلی استادانو ته وایي موږ ته په اصول فقه کې د اجتهاد بحث ووایه یو تقلید د طالبانو یو تعین ده په موږ څوک واجب ده چې علم ونه لرو تقلید واجب ده صحیح ده اوس ګورئ طالبانو ورونو زه داسې مرتبه کې یم چې نظر و فکر نه لرم لا فکر نظر په ما کې نه ده پیدا سوی نو چې فکر و نظر زه نه لرمه نو ما ته چې یو مسله پیدا کېږي زه به یې چا نه پوښتنه کوم د عالم نه او زه به له هغه نه تقلید کوم نو دا طالبانو تقلید سو خو که یو سړی داسې مرتبې ته ورسېد طالبانو چې نظر و فکر ولري بیا چې نظر و فکر ولري طالبانو په هغه تقلید نسته ده مجتهد څه ده طالبانو دا مجتهد خو نظر و فکر لري مجتهد چې نظر و فکر ولري دته تقلید ناروا ده طالبانو دی به په خپل نظر و فکر باندې عمل کوي قرآن و حدیث کې او چې یو سړی نظر و فکر نه لري هغه به د مجتهد څوک کوي د مجتهد تقلید به کوي
صحیح د طالبانو په خبر خو مې پوه شولئ. اوس طالبانو تاسې دلته روح الماني یوه خبر کړې ده، ته چې د چا تقلید کوې نو تقلید کې شرط دا ده چې یو څه معلومات به په دې لري چې زه د چا تقلید کوم هغه په د مسایلو کې دلیل و حجت لري. خبر پوه شولئ؟ وړون به نه یې، دومره به ځان سره فکر کوي چې دی عالم ده په دې مسله کې حجت و دلیل لري، بیا به یې څوک کوي، بیا به تقلید کوي. دلته هم کړي طالبانو. او که ته داسې چا تقلید کوې چې ته په دې نه پوهېږې چې دا اوس دلیل په دې مسله کې لري که نه لري، ته بیا هم تقلید کوې، دا طالبانو مضموم تقلید ده. دلته د قرآن طالبانو د دغه کافرانو تقلید ته کوم تقلید ویلې؟ ورې آیات ته وګورئ طالبانو، هغوی الله ورته ویلې راسئ قرآن او د رسول الله خبرو ته راسئ، دوی څه ورته ویلې حسبنا، بس موږ د پلرونو چې کوم هغه د هغه یې موږ بس ده. دوی څوک وکړه؟ تقلید یې وکړه. الله بد وبله که ښه؟ بد یې وبله طالبانو. نو ټول تقلید څوک هم نه ده، ټول تقلید ښه هم نه ده، ټول تقلید بد هم نه ده. چې حق درته معلوم سي بیا څوک نسته، چې اصحاب النظر او اصحاب الفکر سړی ورسېږي بیا څوک نسته. ځکه طالبانو کله کله روح الماني وایي په دې مسله کې دما ده، نو دا خو طالبانو غټ علم ته را رسېدلی ده. نو چې حق ورته معلوم سي دی وایي زه بیا تقلید په ما څه کوې، زه تقلید بیا نه کوم، دې مسله کې زه بیا مقلد نه یم. تاسې خو واړه واړه چې وایي چې اوس خو وایي نو وزلی مې وایي دا تقلید څنګه نه مني. نو خو تقلید د چا دپاره ده؟ یو مضموم ده، یو څوک ده؟ محمود ده. هغه تقلید مضموم د طالبانو ورونو چې تا ته حق معلوم یې، د حق او د نظر او د بصیرت چښتن یې، بیا هم چې ته تقلید کوې دا خو مضموم ده. دوی ته اوس طالبانو حق معلوم و چې الله او د رسول خبر حق ده او د چا خبره باطله ده، د پلرونو مو، خو بیا هم دوی تقلید کو. دا تقلید ناروا ده. چې حق درته معلوم سو طالبانو بیا تقلید نشته ده. خبر باندې پوهېږي؟ خو ګورئ طالبانو، او چې حق نه و درته معلوم نو ړانده ولئ، د بصیرت او د فکر چښتنان نه وئ، بیا به طالبانو تقلید کوئ. خو تقلید طالبانو په موږ واجب ده، نه تعین مصلحت ته طالبانو. لکه اوس ګورئ طالبانو، تاسې دا 4 مذهبونه دي، ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد ابن حنبل. ماته یو مسله را پیښه سوله طالبانو، مثلا زه یم، ځکه د شافعي صاحب چې ما څه مسله پیښه سوله خپله رایه باندې به عمل نه کوم، تقلید به کوم. امام شافعي صاحب باندې مې عمل وکړه، تقلید مې وکړه که مې ونه کړه، خپل قول رایه باندې مې عمل کړی که تقلید مې وکړه. بل واري طالبانو بله مسله را پیښه سوله، امام احمد ابن حنبل په مذهب مې وکړه. نن دنیا کې طالبانو یوه نظریه داسې روانه ده، دا اوس د دنیا لوی علما څه دي؟ موږ وایي غیر مقلدین دي. غیر مقلدین نه دي، مقلدین دي، غیر متعینین دي، تعین نه کوي. دوی وایي چې کومه مسله د موږ دپاره مفیده وه، په همغه کله په شافعیت، کله په حنبلیت، کله په مالکیت باندې عمل کوو. لکه طالبانو دا دکتور زهیلي څه ده؟ دی طالبانو د دغه مسلک والا سړی ده، دی حنفیت و شافعیت و مالکیت ټول کتاب کې راوړي. بیا وایي چې مدینه منوره څه ده طالبانو؟ چې د اسلام لویه مدرسه ده، پکې جامع اسلامیه، هلته استادان چې دي تقلید کوي طالبانو، خو تعین نه کوي. مثلا طالبانو ته حدیث وایي ترمذي کې یو باب راسي، بحث وکړي د ټولو دلیل راوړي، بیا وایي چې د ما نن دا مذهب حق ده، تقلید سو طالبانو. سبا ته بیا وایي دا مې حق سو. دا تعین څه ده طالبانو؟ دا مصلحت ده. خبر باندې پوه شولئ؟ دا په اصول فقه کې ډېره خوندوره خبره. نو خو ټول تقلید هم ګورئ طالبانو ښه شی نه ده. دلته هم فکر وي هر چي کې به تقلید نه کوئ. وليس من التقليد المذموم وقد قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دا ښه تقلید ده. دا د مکې د مشرکینو دا تقلید طالبانو مضمون تقلید به نه کوئ. اوس تاسو طالبانو د اصول فقه مسلې ته چې ورسېږئ بیا تاسو ته دا معلومات کیږي. عیسی علیه السلام طالبانو چې له اسمان نه راکته سي، د فکر او د نظر چښتن به یي، د بصیرت که به نه یي، نه به یي زویمه چې نه وي طالبانو ورونو. بیا د امام ابو حنیفه مقلد چېشته کیږي؟ دی مجتهد د طالبان. مجتهد ته کله څوک جایز ده؟ اوس کاش کې تاسې په اصولو کې دا باب ویلی وی طالبانو. د موږ د افغانستان زه چې فکر کوم د افغانستان د علماو په منځ کې ډېر اختلاف چې پیدا د طالبانو د تقلید او د اجتهاد مثلا په افغانستان کې تر اوسه نه ده حل سوي. که علما ښه پې باندې پوه سي طالبانو مسله لږ نور هم اسانه کېږي، ډېر اسانه کېږي په سړي کې. طالبانو چې د سړي علم لږ وي تنګ نظری وي، که ډېر وي تنګ نظری، لږ علم سړی تنګ نظری کوي. چې علم د ډېر سي طالبانو ټول اړخونه ورسره اخلي، بیا طالبانو په اسانه باندې اوس د وحدت الوجود عقیدې ولا طالبانو کافر سول که مسلمان سول،
نه دغه مرتبه کې کغه مرتبه کې دغه مرتبه کې کافر سول طالبانو هغه مرتبه اخو هغه مرتبه کې وایي طالبانو په خبر پوه شولې داسې خبرې دي طالبانو که دې مرتبه کې ابن عربي چا وزلی وایي طالبانو وینې هدر وه په دې مرتبه کې دغه انسانانو که نه که د کفر خبرې کولې یا ایها ځکه منصورم طالبانو راوزړاو منصور یې وزلی طالبانو په کفر یې وزلی دغه د کفر خبره یې کړې ده تاسې وایي چې منصور یې داسې په دا راوزړاو داسې یې کړل منصور خو طالبان دا خبرې کولې په خبر پوه شولی که نه ګوګوګانو په دې لا نه خبر چې دا منصور څوک و امام ذهبي په کفر فتوا کوي ابن تیمیه په کفر فتوا کوي یو عبدالوهاب شعراني د طالبانو دفاع کوي هغه وایي چې نه د کافر یو څه علما نورم دفاع کوي طالبانو ابن کثیر په البدایه نهایه کې سخت زړه ورته ډک د طالبانو دا ساحر سړی تېر سوی و هغه دغه د طالبانو خبرې شته ښه دغسې د سړی په شعر کې یادوي طالبانو چې د شهادت یقیني وي او منصور غونې طالبانو نه جنجالي سړی په شعر کې مه یادوي شاعران دې الله په دوی رحم وکړي فی کل واد یهیمون په هره کنده کې حیران وي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم الى الله مرجعکم جمیعا فینبئکم یا الذین آمنوا علیکم انفسکم تاسې لازم اوسیږئ د خپلو نفسونو سره د خپلو نفسونو محافظه وکئ لا یضرکم من ضل ضرر نسی رسوی تاسی تا اذ اهتدیتم چه کل تاسی امر بالمعروف وکئی الاللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم یعنی کله یو د تاسې ته چې مرګ را حاضر سي دوه نفره دی له تاسې نه شاهدي وایي او آخرانې یا دوه نور غیر له تاسې نه چې تاسې نه نه وي ان انتم ضربتم فی الارض که تاسې سفر کو په مځکه کې فاصابتکم مصیبت الموت ورسې تاسې ته مصیبت د مرګ تحبسونهما یعنې که په سفر کې وي یو د تاسې ته مرګ ورسېده نو تاسې هلته وصیت وکئ په وصیت و شاهدان ونیسئ بندې کوي من بعد صلات پس دغه شاهدان به چې شاهدي وایي طالبانو ورونو دوی به پس د مازدیګر لمانځه نه وایي فیقسمان قسم به کوي بالله په الله باندې ان ارتبتم که تاسې شک پکې کو لا نشتری به من ناخلو پا دی باندی پیسی پا دی شاهدی ولو کان ذا القربا ولو کدا مخپلوان وی چاہتا چی شاهدی وایو ولا نکتم شهادت الله انا اذا لمن الآثمین دا دسی چلو طالبانو اصلی خبر بی درته وکمه دا دوه نفره و یو سړی و د بنو سهم د قبیلې سړی و دی په سفر باندې له تمیم داري و له عدي بن بددا سره دواړو سره یو ځای سفر ته لاړ چې سفر ته لاړ هلته دی مړ کېده دا سهمي سړی مړ سو بیا نور مال و ترکه یې دغه تمیم داري و عدي بن بددا ځان سره راوړله چې رایوړله یو جام و د سپینو زرو جام و هغه ورک سوی سپین زر جام و سره زرم پکې کارول سوي ول نو دوی ورته ویلي چې هغه دې څه کوي نو هغوی ورته ویلي چې هغه خو مړ سو دوه سړي طالبانو لا اولي بیا هغوی ویلي ښځه صحیح ده ویې منله نوره ترکه یې ورته راوړله هغه وایي موږ خو جام نه ده لیدلی دوی دا جام راوړی طالبانو خرڅ کړی بله ورځ ته یې له مکې مکرمې کې یو سړي سره دا جام پیدا کوي دا دې له کومه کوي دا خو موږ له عدي ابن بددا او له تمیم داري نه اخیستلی ده بیا د سهمي د قبیلې خلک بیرته راغلل د دوی دواړو شاهدانو باندې شاهدي ویلې چې هغه اول کې کومه شاهدي ویلې وه هغوی دواړو شاهدي داسې ویلې وه چې تاسې خپل مړ سو موږ ورسره ولو دغه یې ترکه سوله جام یې خبره ونه کړه بله ورځ ته چې جام خبر راووتله چې هغوی موږ له ده نه اخیستی نو د سهمي د قبیلې نه دوه سړي راغلل ویلې د موږ شهادت د تاسې له شهادت نه حق ده بیا بیرته ترې واخیست فان عثر على انهما استحقا اثما که دوی مستحق سی په شهادت کې د ګناه
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان قسم بكي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم دغه مخکینی حکم نږدې ده چې دوی راتګو کې به شهادت علا وجهها په خپله طریقه دروغ بیا نسی پکې ویلی یا ډاریږي چې داسې نسی چې بیا دې موږ قسمونه رد سي پس له قسم ویللو واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الظالمين فاسقين یوم یادکا غورز یجمع الله الرسل چې الله به راجمع کړي رسولان فیقولون وایبا ماذا اجبتم د څه شي جواب درکړل سو قالو دوی به وایي لا علم لنا مونږ لره علم نسته ته الله علیم علام غیوب یې طالبانو انبیاو نه به الله پوښتنه وکړي چې تاسو ته امتونو څه جواب دوی به ورته لا علم ولې دوی ته علم نسته ولې دوی ورته وایي لا علم لنا نو طالبانو ډیر جوابونه روح المانی کړي یو جواب دار اب ورخطایی حالت وی طالبانو اذ قال الله عیسی ابن مریم یادک کله چې ویل عیسی زوی د مریم اذکروا نعمتي علیکم وعلى والدتک إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه تبپک والپک فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى جوړول بدی په اذن د الله ګونګی پیچ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي غوخ کې چې راویستل به تا مړي په اذن دما وَإِذَا كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ کله مې چې بند کړل بني اسرائیل له تانا إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کله چې ما امر وکړ حواریینو ته ایمان راوړئ بي وبرسلي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قال الحواریون یادکه چې کله ویلې حواریینو ای عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک ایا وس لري رب دې تا کنه چې نازل کی په مونږ باندې یو دسترخوان له اسمان نه قال الله ورتویل اتقوا الله د الله نه وډار دغه ورتویل عیسی علیه السلام د الله نه وډار سئ که مؤمنان یې حوارین خو مسلمانان ول طالبانو نو دوی څنګه وایي وس لري که نه د الله په قدرت کې شک کول خو کفر د دوی څنګه ویل هل یستطیعو نو طالبانو دلته دا یستطیعو د یطیعو په معنا باندې ده یعنی داسې مطلب د طالبانو که همدغه حوارین تر مراد سي هل یستطیع ربک ایا دیتا اطاعت کوي رب کنه یعنی که ته د رب نه وغواړې رب دې تا داسې ورته وایي چې ای ربه د ما امت اسمان نه یوه مایده غواړي نو رب به دې تا دا یستطیعو د یطیعو په معنا د روح المانی دلته خبر کړي او بل آیات کې هم همداسې معنا راغلی یا دا مطلب یا طالبانو د حواریون دوه ډلې و یو خالص مسلمانان ول یو داسې حواریون ول چې په منځ کې مسلمانان خو په منځ کې کافر ول په حقیقت کې نو دا اصل کې هغه منافق او کافر ډلې دا غوښتنه وکړه قالو نريدو دوی ورته ویلي مونږ اراده لرو ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم او چې مونږ پوه سو چې ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الله نه وغوښتل چې مونږ ته له اسمانه یو دسترخوان را نازل کړه چې خوراک پکې وي چې اطمینان مو راسي عیسی ابن مریم دعا وکړه اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا دا نازلېدل ورځ به د مونږ دپاره اختر وي لاولنا واخرنا وآیة منک
وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله ورتویلی انی منزلها علیک. بیرته الله ورتویلی اجابت یوسو زه در نازلوم پتاسې خو ګورئ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. الله ورتویلی دی ما عادت تا د مانه چې څوک معجزه وغواړي او معجزه ور نکم او بیا ایمان را نه وړي معجزه ورکم. مانه څوک معجزه وغواړي معجزه ورکم بیا په معجزه ایمان را نه وړي نو هغه بیا زه څنګه کوم؟ هلاکوم یې. بیا طالبانو دوی ورته ناستول چې له اسمان نه وریځې وې سرې وریځې یوه سره وریځ کته وې او منځ کې طالبانو دسترخوان را روان تاسې ورته خوشحاله ول کته راغلله. ستی نبی عیسی علیه السلام د حوارینو ته ویل چې په سجده د الله دپاره یې شکر داسې سجده وکړله. بیا عیسی علیه السلام د دسترخوان دره خلاص کړ چې ګوري یو غټ مایه دی پکې او د هغه نه ول د مایي چارپیره ټول بقول ول دا شنه نه دي دا یې داسې چیرپیره ایښې ول د اسمان نه چې کوم خوراک یوه ګندنه نه وه پکې کرات وي دا نه وه پکې نور ټول پکې ول دا بقولات غټ مایه و او د هغې هم نه درلودلې شک یې نه درلودلې. په طالبانو 1400 کسانو له دې دسترخوان نه خوراک وکړ خو دا طالبانو چې لا خلاص سوی ونه ول هلته یې بېرته د دې تکذیب وکړه چې دا خو دغسې راغلل او دا دې چل وکړو دا داسې چل الله عذاب پرې راوسته هلاک سول. واذ قال الله یا عیسی ابن مریم یاده که هغه وخت چې کله ویلې الله ای عیسی زوی د مریمې انت قلت للناس اتخذوني وامي. واذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت تا ویلی دی خلکو دی پارا چې ما او مور می الهین نیسی من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت العلام الغيوب. ما قلت لهم ما ندی ورته ویلي عیسی علیه السلام الله ته ویلي الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وإن تعذبهم كتعذاب ورکی دوی ته فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ما في السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اوس په طالبانو لږ دمه وکړو.